په کندوز کې نننی ځانمرګي برید ته د ولسمشر کرزي غبرګون او پکې د کندوز د پوهنتون د یو ښوونکي وژل کېدل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. پخواني ولسمشر حامد کرزي په کندوز کې د کابل بانک مخې ته نننی ځانمرګي برید غندلی او له قربانیانو سره یې خواخوږي کړې ده. ښاغلي کرزي لیکلي دغه پیښه د انساني او اسلامي موازینو خلاف عمل دی. په دغه برید کې د بانک مخې ته په قطار کې ولاړ د اسلامي امارت شاوخوا 13 سرتیري وژل شوي او همدومره ټپیان هم دي. ټپیان او جسدونه د اسلامي امارت د 219 پامیر قل اردو ته لیږدول شوي وو او له هماغه ځایه یې کورنیو ته د سپارنې بهیر روان دی، نو ځکه د مرګ ژوبلې کره شمېر پټ ساتل شوی. په پیښه کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندوز ښار کې د کابل بانک مخې ته په ننني ځانمرګي برید کې چې موخه یې تنخوا ته د اسلامي امارت د ایثارو سرتیرو قطار و، پکې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د وژل شوو په ډله کې د کندوز پوهنتون ښوونکی محمد شهاب سالارزی هم ګډ دی چې تازه د کندوز پوهنتون د ستوماتولوژي پوهنځي ښوونکی ګمارل شوی و. نوموړی اصلي د کونړ د وټپور ولسوالۍ د ډاک کارمول کلي اوسیدونکی و. د شهاب خپلوانو زاویې رسنیو ته ویلي چې نوموړي د خپلې لومړنۍ تنخوا ترلاسولو لپاره د بانک کارډ جوړولو په موخه بانک ته په قطار کې ولاړ و چې د ځانمرګي برید له وجې په شهادت ورسید. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.